بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې لوی ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ زده کوونکو، زه حاضر یم. زه راغلم ستاسو په خدمت کې د یو بل نوي کلاس سره، په دې امید چې تاسو به راته هم ټول روغ او جوړ یئ او د ژوند په مزو کې به یئ. په دې نن کلاس کې ما ستاسو دپاره راوړي دي د انګلیش ګران ټکي او دغه ګرانو ټکو معنی به هم تاسو ته کوم. دغه ګران ټکي به تاسو ته په جملو کې هم استعمالوم چې تاسو خو پوه شئ په دغه ټکو باندې، دغه ټکو معنی زده کئ. دې سره به تاسو د انګلیش سنټنسز زده کئ. تاسو انګلیش به ډیر ښه شي. تاسو یقین وکئ چې په دې کلاس باندې زه ډیره خواري کوم، ډیر په محنت سره یې تیاروم. تاسو ته تیار کلاس میلاو شي. نو تاسو چرې هم داسې مه کوئ چې دا سکیپ کئ. که تاسو چرې انګلیش زده کول غواړئ نو تاسو په ځان باندې ضرور وګڼئ چې دا د 15-20 منټو کلاس دی. دا ښه په توجه سره، ښه په دهان سره واورئ او د دې د زده کولو کوشش وکئ. ستاسو لایک، ستاسو کمنټس ما ته ډیر داد راکوي. دا محنت چې زه کوم، دا خواري چې زه کوم، دا صرف د دغې وجې باندې کوم چې ستاسو لایک او کمنټس ما ته راځي او ستاسو دعاګانې دي چې ما ته یې کوئ. نو همدغه وجه ده چې زه ستاسو دپاره دا ګران کار کوم. ډېرې خبرې به نه کوم. د کلاس د شروع کېدو نه مخکې ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروستو به د کلاس شروعات وکړو. د کلاس اولنی ټکی چې ما سره کوم دی هغه دی هایډ. هایډ دا وایي پټولو ته، یو څیز پټول. موږ وایي دا څیز پټ کا، نو دغه پټولو ته وایي په انګلیش کې هایډ. He tried to hide. هغه د پټولو کوشش کړی. He tried to hide. هغه د پټولو کوشش کړی. او بیا ورپسې چې کوم ټکی دی هیر. هیر به تاسو ډیر اورئ. دا وایي اورېدلو ته، یعنې موږ چې دا څه اورو، دا څه خبرې اورو، نو دې ته وایي هیر. ګورئ د دې استعمال ته. He heard nothing. He heard nothing. هغه هیڅ نه دي اورېدلي. He heard nothing. هغه هیڅ نه دي اورېدلي. بیا ورپسې مخکې ټکي ته وګورئ. hope. hope وایي امید ته. I hope you like it. زما امید دی چې ته به خوښ کړې دا. I hope you like it. زما امید دی چې ته به خوښ کړې دا، یعنی زما امید دی چې ته به دا څیز خوښ کړې. دا څیز ما ستا دپاره راوړی دی. زه امید کوم، زه هیله کوم چې دا به ته خوښ کړې. مخکې چې کوم ټکی دی هیټ. هیټ وایي نفرت ته. I hate the lies. I hate the lies. زه د دروغو نه نفرت کوم. I hate the lies. زه د دروغو نه نفرت کوم، یعنی د دروغو نه زما ډیر نفرت دی. زه د دروغو نه نفرت کوم. ما ته رښتیا خبرې کوه، ما ته رښتیا وایه. هو بل مخکې ټکي ته به لاړ شو. مخکې ټکی تاسو وګورئ انفام. انفام وایي خبرولو ته، یعنی خبرتیا ته. مونږ وایو که نه چې ورشه هغه کس خبر که، نو تاسو په انګلیش کې ویلی شئ چې هغه انفام که. I have informed him. هغه ما خبر کړی دی. I have informed him. هغه ما خبر کړی دی. بیا دی ورپسې ټکی help. help وایي مدد ته، مرستې ته. We should help the poor. We should help the poor. مونږ له غریبانانو مدد کول پکار دی، یعنی مونږ له پکار دی چې د غریبانانو مدد وکړو. We should help the poor. مونږ له د غریبانانو مدد کول پکار دی. Imagine. تصور. I can't imagine that. زه دغه تصور نشم کولی. یار دا ته چې کومې خبرې کې که نه، زه دا تصور هم نشم کولی. موږ په پښتو کې داسې وایو که نه، نو دغه تصور ته تاسو ویلی شئ imagine. I can't imagine that. زه دغه تصور نشم کولی. insult. insult وایي سپکاوي ته. She insulted him. She insulted him. هغې د هغه سپکاوی وکړو. She insulted him. دلته تاسو انسالټ وینئ او بیا په جمله کې دی انسالټډ. نو دا انسالټډ چې کوم دی دا د انسالټ سیکنډ فارم دی. She insulted him.
هغې د هغه سپکاوی وکړو، یعنی هغه یې سپک کړو، بد ردې ورته وویل، سپکاوی یې وکړو. لیسن وایي اورېدلو ته. ګورئ د دې استعمال ته تاسو وګورئ. پلیز لیسن می، مهرباني وکړه ما واوره. زه تاسو ته وایم کنه چې مهرباني وکړئ ما واورئ. پلیز لیسن می، مهرباني وکړه ما واوره. زه څه وایم؟ جمپ وایي دنګلو ته، یعنی دانګ وهلو ته. پته نه لګي چې تاسو به ورته هر څه وایي. دانګ وهل یعنی د ځمکې نه چې اوچت شي، ټوپ ووهي، دانګ ووهي، دې ته په انګلیش کې وایي جمپ. هی کین جمپ های، هی کین جمپ های، هغه اوچت دانګ وهلی شي. هی کین جمپ های، هغه اوچت دانګ وهلی شي. بیا چې بل کوم ټکی دی هغه دی کیپ. کیپ وایي ساتلو ته، یو څیز ساتل. keep your room clean، keep your room clean، یعنی خپل کوټه صفا ساته. keep your room clean، خپل کمره کوټه صفا ساته. خجی بیا بل چې کوم ټکی دی ناک. ناک وایي وخل، د دروازې دا وخل دی کنه، دې ته وایي ناک. he knocked the door، he knocked the door. دلته هم تاسو دا ناک وینئ کنه، دا د ناک سیکنډ فارم دی. هغه دروازه ووهله. he knocked the door، هغه دروازه ووهله. بیا بل مخکې چې کوم ټکی دی هغه دی learn. learn وایي زده کړې ته. I learn daily، زه هره ورځ زده کړه کوم. I learn daily، زه هره ورځ زده کړه کوم. بیا دی leave. leave وایي پرېښودل، د یو څیز پرېښودل، یعنی ما نوکري پرېښوده. I want to leave this job، زه غواړم چې دا نوکري پرېږدم، یعنی زه دا نوکري نشم کولی، زه غواړم چې دا نوکري پرېږدم. دغه پرېښودلو ته وایي leave، L-E-A-V-E، leave، پرېښودل. I want to leave this job، زه غواړم چې دا نوکري دا کار پرېږدم. بیا ورپسې ټکی چې کوم دی lie. lie وایي دروغ ته. she lies always، she lies always، هغه همیشه دروغ وایي. she lies always، هغه همیشه دروغ وایي. ورپسې ټکي ته تاسو وګورئ لایک. لایک خو به تاسو پیژنئ کنه، زمونږ ډیر په کلاسونو کې دا راځي. خوښ یعنی یو څیز خوښول. I like chocolate، زه چاکلیټ خوښوم. I like chocolates، زه چاکلیټ خوښوم. بیا د آرډر. آرډر وایي حکم ته. آرډر a tea for me، یعنی زما لپاره د چایو حکم ورکړه. زما د پاره مړه د یو کپ چایو حکم ورکړه چې یو کپ چای راته راوړي. آرډر a tea for me، زما لپاره د چایو حکم ورکړه. بل مخکې چې کوم ټکی دی مکس. مکس وایي ملاوول، یعنی دوه څیزونه په خپل منځ کې ملاوهل، مکس کول. دا ډیر عام ټکی دی. موږ وایو کنه چې دا څیز مکس کا. زموږ په پښتو کې هم دا ټکی ډیر زیات راننوتی دی. دا مکس کول نه دی، ډیر خلق یې استعمالوي. نو دا تاسو زده کړئ چې دا مکس وایي ملاولو ته. You can't mix oil and water، You can't mix oil and water، ته تیل او اوبه نشي ملاولی، یعنی ته تیل او اوبه یو ځای کولی نشي، ملاولی نشي، په خپل منځ کې ملاولی نشي. You can't mix oil and water، ته تیل او اوبه نشي ملاولی. میک وایي جوړول، د یو څیز جوړول. I make my tea myself، I make my tea myself، ما خپله چای په خپله جوړه کړه، یعنی ما ځان ته خپل چای په خپله جوړه کړه، یعنی تیاره مې کړه، پخه مې کړه. I make my tea myself، ما خپله چای په خپله جوړه کړه. میټ وایي ملاوېدل. ما او تا چې ملاو شو کنه دې ته وایي میټ. I will meet you soon، I will meet you soon، زه به تا سره زر ملاو شم. I will meet you soon، زه به تا سره زر ملاو شم. خپه کېږم، زه به تا سره زر ملاو شم. I will meet you soon، زه به تا سره زر ملاو شم.
نوټس وایي خبرتیا ته. he didn't notice هغه خبرتیا نه وکړي، یعنی هغه زه نه وم خبر کړی، مړه هغه ما ته خبرتیا نه وکړي. he didn't notice هغه خبرتیا نه وکړي. بیا ورپسې چې کوم ټکی دی نیګوشیټ، خبرې اترې. ما او تا چې کینو که نه او خپلو کې خبرې اترې کوو نو دې ته په انګلیش کې وایي نیګوشیټ، خبرې اترې. what are you negotiating what are you negotiating تاسو څه خبرې اترې کوئ. what are you negotiating تاسو څه خبرې اترې کوئ. بل ټکی چې کوم دی need، ضرورت. I need more time ما ته د نور وخت ضرورت دی. I need more time ما ته د نور وخت ضرورت دی، یعنی زما د پاره دا وخت کم دی، ما ته د لږ نور وخت ضرورت دی. I need more time ما ته د نور وخت ضرورت دی. خجی ورپسې چې کوم ټکی دی often، ناراض. I am not offended زه ناراض نه یم، مړه زه له تا نه خفه نه یم، زه له تا نه ناراض نه یم. I am not offended زه ناراض نه یم. open وایي کولاوول، د یو څیز بیرته کول، کولاول. دا ور دی که نه، دا چې را بیرته کې دی ته په انګلیش کې وایي open. open the windows کړکۍ کولاو کا. open the windows کړکۍ کولاو کا. تاسو وینئ وینډوز وایي کړکۍ ته. په کوټو کې چې دا کوم کړکۍ وي که نه دې ته په انګلیش کې وایي وینډو. یو کړکۍ ته وینډو وایي او چې د اس اضافه ورسره راغله وینډوز شو نو دا شلو ډیر، یعنی د یو نه زیات وینډوز. open the windows کړکۍ کولاو کا. بیا یو بل ټکی دی پوسټپون. تاسو به دا ډیر زیات اورئ. دا پوسټپون چې کوم دی وایي دا کار پوسټپون شو، دا ونه شو. دا ځنډولو ته وایي، یو څیز ځنډول. ګورئ د دې استعمال ته تاسو I postpone my visit ما خپل چکر وځنډو، یعنی ما خپل چکر وروستو کو، ما وځنډو، زه اوس چکر له نشم مطلب ما سره وخت نشته. I postpone my visit ما خپل چکر وځنډو. بیا بل چې کوم ټکی دی امپروف وایي ښه کولو ته، یو څیز ښه کول. I want to improve my English زه غواړم چې خپل انګلیش ښه کړم. I want to improve my English زه غواړم چې خپل انګلیش ښه کړم. punish وایي سزا ده. do not punish yourself خپل ځان له په خپله سزا مه ورکوه. do not punish yourself مونږ وایو که نه چې مړه کښېنه خپل ځان له په خپله سزا مه ورکوه. do not punish yourself خپل ځان له په خپله سزا مه ورکوه. ګورئ په دې سره ستاسو د انګلیش ډیر ښه والی راتللی شي، ستاسو انګلیش به ډیر بهتر شي. تاسو یقین وکئ، کلاس ته توجه کوئ او په غور او په شوق سره یې اورئ، ستاسو به انګلیش ډیر زیات ښه شي. بیا دی پری وایي دعا ته. I will pray for you زه به ستا لپاره دعا کوم. I will pray for you زه به ستا لپاره دعا کوم. زه به ستا لپاره دعا کوم چې الله دې ښه ساته. تاسو زما دپاره دعا کوئ چې ما هم الله ښه ساتي. I will pray for you زه به ستا لپاره دعا کوم. بیا ورپسې ټکی دی، دا وګورئ تاسو پرمټ وایي اجازې ته. تاسو به دا ډیر اورئ چې د دې ګاډي سره پرمټ شته، د دې ګاډي سره پرمټ نشته، یعنی د دې ګاډي سره اجازه شته، د دې ګاډي سره اجازه نشته. I will not permit you زه به تاله اجازه نه درکوم. ته چې دا کار کوي زه به تاله اجازه نه درکوم، زه تاله پرمټ نه درکوم. I will not permit you زه به تاله اجازه نه درکوم. جیو بیا بلاړ شو د مخکې ټکي طرف ته پریټنټ وایي بهانې ته. do not pretend بهانه مه کوه. مونږ وایو که نه مړه چې بهانه مه کوه یار، دا ته څه بهانې کوي؟ بهانې مه کوه. do not pretend بهانه مه کوه، سمه صفا خبره وکړه، بهانه مه کوه. do not pretend بهانه مه کوه. پراګرس وایي پرمختګ ته.
you are making progress, you are making progress. ته پرمختګ کوي یعنی ته په مخ کې باندې ځي. you are making progress ته پرمختګ کوي. بیا دې promise, promise وایي وعدې ته. I promised him, I promised him ما د هغه سره وعده کړې ده. I promised him ما د هغه سره وعده کړې ده. جی بل ټکی وګورئ پروټیکټ بچکول یو څیز بچکول د یو څیز حفاظت کول. I want to protect you, I want to protect you زه غواړم چې ستا یعنی زه غواړم چې تا بچ کړم, زه غواړم چې تا بچ کړم. I want to protect you زه غواړم چې تا بچ کړم. بیا د پروف, د پروف مطلب د ثابتول, یو څیز ثابتول. مونږ وایو که نه اکثر مونږ ته څوک وایي تا دا کار کړی دی, مونږ وایو یار ته په ما ثابت که. دغه ثابتولو ته وایي پروف, یعنی ته ماله څه پروف راکړه ته په ما ثابت که. he proved that هغه ثابته کړه دغه. he proved that هغه ثابته کړه دغه. دلته پروف راغلی دی ای ډي ورسره راغلی ده. نو دلته چې کله ای ډي راغلی ده دا د سیکنډ فارم, دلته صرف پروف دی که نه او دلته پروف دی. نو دغه پروف چې کوم دی دا د پروف سیکنډ فارم دی. he proved that هغه ثابته کړه دغه. مخکې ټکي ته بلاړ شو. مخکې چې کوم ټکی دی پرچیز, پرچیز وایي اخیستل. I purchased a mobile, I purchased a mobile ما موبایل واخیستو. تاسو به په دې جمله کې هم وینئ پرچیز, دلته هم ډي راغلی که نه. نو دا د پرچیز سیکنډ فارم شو. I purchased a mobile ما موبایل واخیستو, یعنی ما موبایل واخیستو. سیکنډ فارم دی که نه, یعنی یو خو په پریزنټ کې راځي. فرست فارم چې کوم دی پرچیز اخیستل, او دلته دا وایي چې ما موبایل واخیستو یعنی موبایل یې اخیستی دی. نو بیا به تاسو د ډي اضافه کوئ, بیا به تاسو لګوئ پرچیزد. I purchased a mobile ما موبایل واخیستو. question, question وایي سوال ته. I question him ما د هغه نه سوال کړی. I question him ما د هغه نه سوال کړی. یار ما خو د هغه نه سوال کړی چې ته داسې وکړه. I question him ما د هغه نه سوال کړی. push, push وایي دیکې ته, یو څیز له دیکه ورکول. دې ته په انګلیش کې وایي push. he pushed the table, he pushed the table هغه میز له دیکه ورکړه. یعنی تاسو به اوس پوه شوي یاستئ په پس او موږ سره په دې کې ډېر زیات را. دلته push دی او دلته په جمله کې رالی pushed. he pushed the table هغه میز له دیکه ورکړه, یعنی دیکه یې ورکړې ده. هغه میز له دیکه ورکړې ده. د تیر وخت خبره ده که نه, کوم کار چې په موجوده وخت کې شوی وي نو بیا به موږ د سیکنډ فارم استعمال کوو. صحیح ده. بیا ورپسې چې کوم دی پی, پی وایي ادا کول. I paid my all bills, I paid my all bills ما خپل ټول بیلونه ادا کړي. یعنی دلته زه وایم که نه چې ما خپل ټول بیلونه ادا کړي. ادا کړي مې دي که نه, اوس خو لګیا نه یم چې ادا کوم. اوس زه لګیا یم نو بیا به زه وایم چې پی, خو دلته زه ما ادا کړي دي نو زه به بیا د پی سیکنډ فارم استعمالوم. paid, I paid my all bills ما خپل ټول بیلونه ادا کړي. بیا د پیک, پیک وایي اوچتولو ته, یو څیز اوچتول. he picked up the book, he picked up the book هغه کتاب اوچت کړی. he picked up the book هغه کتاب اوچت کړی. receive, receive وایي وصولول ترلاسه کول, یو څیز ترلاسه کول. I received your message, I received your message ما ستا پیغام ترلاسه کړی یا وصول کړی. I received your message ما ستا پیغام وصول کړی دی, ترلاسه کړی دی. بیا ورپسې چې کوم ټکی دی reach, reach وایي رسیدل. I reached the school at 7 o'clock زه سکول ته 7 بجې ورسیدم. I reached
The school at 7 o'clock. زه سکول ته 7 بجې ورسېدم. ورپسې دی read. read وایي لوستل. د یو څیز لوستل. تاسو کتاب لولئ که نه؟ دغه لوستل چې کوئ دغې ته وایي read. I read newspaper daily. زه روزانه هره ورځ اخبار لولم. I read newspaper daily. زه روزانه اخبار لولم. refuse. refuse وایي انکار کول. He refused to pay the bills. He refused to pay the bills. هغه د بیلونو ادا کولو نه انکار کړی. He refused to pay the bills. هغه د بیلونو ادا کولو نه انکار کړی. request. request وایي غوښتنه. د یو چا نه غوښتنه کول request کول. I request to him. ما د هغه نه غوښتنه کړې ده. I request to him. ما د هغه نه غوښتنه کړې. بیا ورپسې چې کوم ټکی دی run. run وایي منډې ته. تاسو منډې وهئ که نه دغه منډې ته وایي run. He runs daily a mile. هغه هره ورځ 1 میل منډه وهي. He runs daily a mile. هغه هره ورځ 1 میل منډه وهي. remove. لرې کول. یو څیز ورانول remove کول لرې کول.